راځي چې زو کومراټ ته په سفر باندې روانې دونه مخکې د ګاډي ټینکی به پول کول غواړي. اوس خبره داسې ده چې پټرول ډېر ګران شوي دي نن سبا او په دې کې موږ د ګاډي ټینکی هم پول کوو. دا ټینکی موږ پول کړه نیم بجټ خو رانه دی وخوړو. خیر دا خبرې پرېږدو او مخکې سفر باندې روانېږو. زونه مخکې موږ دا ګاډی اول میکانیک ته ښوي چې آیا دې کې څه فاړ خو نشته. نو اوس دا کار وموشو. اوس راځئ چې ځو په سفر باندې. د دلته نه زموږ سفر هغه سټارټ شو. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې زموږ د خپل علاقه خو هم ښه ښایسته ده. تاسو دا ګورئ شینکیار ځای کې شینکي دي، غرونه دي. دا زموږ اولنۍ پیره ده چې موږ ځو کومراټ ته. نو موږ دا زړه غواړي چې موږ کومراټ نه دی لیدلی، هغه موږ ووینو. او اکثر زموږ ملګري تپوس هم کوي چې که تاسو دیر کې کومراټ ځای دی ډېر ښکلی، خو موږ ورته وایو چې کومراټ خو موږ په خپله نه دی لیدلی، هغه خو زموږ نه ښه لرې دی. نو هغه حیران شي. د دې لپاره دا خپل علاقې دا خو اکسپلور کول خامخا پکار وي. اوس موږ چې کوم خپل علاقه دا لوړ دیر او موږ روان یو. دا کومراټ چې کوم ځای کې هغه دی اپر دیر. نو موږ روان یو اپر دیر ته. دا ویډیو چې کوم دی دا په بله طریقه جوړو چې کوم موږ ته مخکې کوم علاقې راځي هغه هم تاسو سره ایکسپلور کړو او هغې باره کې هم تاسو ته خبرې وکړو چې څنګه چل دی څنګه چل به وي. اوس موږ ته پته نشته چې مخکې موږ سره څه کېږي څه به نه کېږي، ځکه چې موږ اولنۍ پیره ده. نو اوس ګورو که نه خدای به خیر کړي انشاءالله. او زده ته پکې وګورئ دې کې هم خیر وي، ځکه چې مخکې داسې ځای کې راته شوی وی چې هلته کې بیخي څه نه وی. ټریول باندې ځي نو مختلف علاقې هغه راتلی شي، مخې ته مختلف حادثې هم راتلی شي. او بس خپل سفر دوباره جاري ساتو. زه تاسو لپاره دا ویډیو دې ځکه جوړوم چې تاسو چې کوم مخکې علاقې دي کوم مخکې په لاره کې کومې ځایونه راځي هغه هم تاسو ووینئ که نه. نو دې دپاره زه دا جوړوم. او بل ما سره په موبایل کې به چارج هم ختمیږي. نو دې دپاره ما خپل موبایل پاور سیور موډ باندې ولګوو. دې سره چارجینګ لږ کم کوي. نو زه هم تاسو له مشوره کوم چې تاسو کله هم چېرته په سفر ځئ خپل موبایل چارجینګ ډېر خیال ساتئ، ځکه چې دا ډېر په کار راځي. اوس تاسو ویډیو انجوای کوئ. انشاءالله نور ویډیو به مخکینی پارټس کې راځي، هغې لپاره انتظار کوئ. د الله په امان.